د کابل نیوز درنیدونکو السلام علیکم. د نن خبرونې ته مزه اسماعیل شاکر هرکلی کوم. په نن کې په هیواد کې په وروستیو جګړو غږیږو. په دې لړ کې هلمند، هرات، قندهار د سختو جګړو شاهد یو. د دې ترڅنګ په شمالي ولایتونو کې هم لکه تخار، بغلان، قندوز ولایتونو کې هم د جګړو ریپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د وسلوال پوځ ویاند یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د تېرې یوې اونۍ پر مهال د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد 221 عملیاتونه ترسره کړي دي. اوس بحث دا دی چې دغه عملیاتونه آیا اغېزمن دي؟ طالبان سره له دې چې افغان ځواکونه د پیشرفت ادعا کوي، خو بیا هم طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. حکومتي اقدامات د جګړې د قابو کولو لپاره څومره اغېزمن دي؟ په دې مسایلو په نن کې غږیږو چې پر موضوع را سره دوه قدرمن میلمانه بحث کوي. په سټوډیو کې را سره په ولسي جرګه کې د تخار ولایت استازی ډاکټر سید اشرف الدین عیني دی، او د سکایپ له لارې را سره د افغانستان د لوی درستیز پخوانی مرستیال جنرال قهرمان عبدالوهاب وردګ هم میلمه دی. بحث څخه راغلی، ستړي مه شئ. او جنرال صاحب تاسو هم ښه راغلاست، ستړي مه شئ. مننه کوم، زما سلامونه قبول کړئ. ډېره مننه. او که د بحث له وکیل صاحب سره پیل کړو. وکیل صاحب، تخار ولایت کې د جنگ وروستی حال څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور شما و بیننده‌های عزیز تلویزیون و همکار گرامی ما جنرال صاحب که با ما و شما در برنامه هستند. قسمی که شما در جریان هستین، ولایت شمال شرق بخصوص ولایت تخار از هفته‌های متوالی به این طرف شاهد جنگ‌ها و ناامنی‌های زیادی است که در نتیجه مخالفین مسلح دولت تمام ولسوالی‌های تخار تصرف کردند و از حدود یک ماه بیشتر به این طرف جنگ در اطراف شهر طالقان مرکز ولایت تخار ادامه داره و طالبان تلاش دارن که مرکز ولایت هم تصرف بکنن. بعض نقاط در اطراف حومه‌های شهر طالقان تصرف کردن، اما خوشبختانه نیروهای امنیتی در قدم اول و بعد نیروهای مردمی که با نیروهای امنیتی همکار هستند در این مدت تانستن که از شهر طالقان دفاع بکنن و تمام حملات دشمن به عقب بزنن. د مسلحو قواو ویاند نن خلکو ته یو اطمینان ورکړي چې عملیاتونه کوي په ټول هیواد کې. مثلا دوی یو رقم ورکړی دی چې تر 200 ډیر عملیات شوي دي. فکر کوئ دغه عملیات مؤثر دي؟ بدون شک. خب همین قسمی که همه ما و شما در جریان هستیم، در ولایت شمال و شمال شرق یک حادثه غیر قابل انتظار رخ داد که یک تعداد ولسوالی‌ها بسیار به صورت بالا سقوط کردند و یک مقدار وقت لازم بود تا ارگان‌های امنیتی، مسئولین بلندپایه امنیتی و همچنان مسئولین امنیتی سطح ولایت خود پس دوباره جمع جور بکنن و در قدم اول جلوی پیشروی بیشتر مخالفین بگیرن و بعد در قدم دوم با تنظیم و سوقه‌داری دوباره نیروها از حالت دفاعی به حالت تعرضی بیاین و مناطق از دست رفته دوباره تصرف بکنن. در این راستا هنوز در ولایت تخار عملیات برای بازپسگیری مناطق از دست رفته، برای بازپسگیری ولسوالیا هنوز شروع نشده، اما در اطراف شهر طالقان، در حومه‌های شهر طالقان بعض قرا و قصبات و نقاط مهم و استراتژیک که امنیت نفس شهر تهدید میکنه، اونا در دو سه روز آخر از طرف نیروهای امنیتی دوباره از پیش طالبان تصرف شد. تاسو له حکومتي اقداماتو قناعت لرئ؟ خب اگر حالت فعلی جنگ در ولایت من در نظر بگیریم که همه ولسوالی‌ها سقوط کردند و شهر هم زیر حملات شدید و پیهم طالبان است، بدون شک ما راضی نیستیم از اقداماتی که شده. اما این که نیروهای امنیتی تانستن حملات مخالفین در شهر طالقان به عقب بزنن و تا این لحظه جلوی سقوط مرکز ولایت گرفتن، یک نکته مثبت است و در یک هفته دو هفته اخیر مقامات امنیتی، وزارت‌های سکتور امنیتی اهتمامات و تدابیری را برای تقویه خطوط دفاعی شهر طالقان، برای حمایت نیروهای امنیتی، برای بسیج نیروهای مردمی و آمادگی‌ها برای بازپسگیری مناطق از دست رفته شروع کردن که امیدوار هستیم در روزهای نزدیک و هفته‌های نزدیک ما یک تغییر کلی را در خطوط جنگ ببینیم و وضعیت تغییر بکنه بخیر. ډیره مننه. بیرته راګرځم تاسو ته. جنرال صاحب، ولې په دې وروستیو کې د جګړو پراختیا، یو وخت د ولسوالۍ سقوط او اوس د ځینو ولایتونو مرکزونو ته خبره رسېدلې ده چې موږ تاسو د هلمند ولایت شاهد یو، هرات ولایت کې هم ورته وضعیت، د قندهار ولایت او د تخار ولایت وکیل صاحب موږ سره په بحث کې ده
چې د ټول ولایت ولسوالۍ سقوط دی، اوس جنگ د هرات د تعلقانو ښار څنډو کې جریان لري. وضعیت کوم لور ته روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او وکیل صاحب ته تلویزیون دین ته وړاندې کوم. خدای د شهیدانو وکړي چې د دې هیواد او د هیوادوالو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړي، خصوصا قماندان د رواب د ظفر د په هرات کې چې د شهادت په نصیب شوی دی، او قماندان د امنیه د هلمند هغو تاجر شفا غواړم او شجاعت باندې زه افتخار کوم. ګوره دغه امنیتي او دفاعي قوتو ته په هغه کې توجه صحیح ونه شوه. په هغه کې په خپله دغه رهبري د ولایتو هم توجه ورته ونه کړه. چا ته عبارت د والي د قماندان د امنیه د رئیس د امنیت دی او مسئول د اردو اتره، یا قماندان د لواده یا قماندان د کندک دی، دی هم توجه ونه کړه. بالاخره ټول ولسوالیګان سقوط وکړل هغه مرکز ته. په تخار باندې په دې باندې زیات فشار واچولو په خاطر د دې باندې چې بدخشان، تخار، کندوز، بغلان دغه یو سم دی چې په دو ځای کې القاعده، داعش او خارجیان هم زیات دي. هغه خارجیان چې چین دي، د ازبکستان دي، د تاجکستان دي او د چین دي، دی هم زیات فشار واچول. یو ډول. دومه پس توجه وشوه. نوی رهبری چې په وزارت دفاع و وزارت داخلیه کې راغلی ده، دا داسې دا رهبری چې راغله دغه امنیتي او دفاعي قوتونه ډېر ټیټ و پاشان شوي وو او ډېر روحیه یې د لاسه ورکړې وه. مهمات او سلا سپکه او درنده سلا یې د لاسه ورکړې وه. شهیدان و زخمیان و اسیر و د دو ټولول هم وزارت دفاع ته وزارت داخلیه ته یو وخت په کار و چې بالاخره دی وکولی شو چې دا سازماندهي کار راټول کړه. او په تخار باندې چې د زیات فشار دی په خاطر د دې باندې چې هلته یو بندر د آی خانم دی چې د تخاریان وخت پیدا نه کړه، هغه بندر بیرته یې دی نه ونیسي. یو علت ده هم دی. بل په قراره کې هرات کې چې جنګونه دي، په هرات کې دوه بندرونه دي، مثلا تورغونډۍ ده او اسلام قره ده. په ځای باندې هم په هرات باندې زیات فشار راوستلی په همدې خاطر. په هلمند یو ستراتیژیک ولایت دی او ورته هم معدنونه دي، هم د مواد مخدر دي، معدنونه د تیږو دي. په ځای زیات په قندهار سپین بولدک دی. دغه ټول فشارونه چې راغلي دي، دغه یو ولایت هم د تلفات ورکوي، قرباني ورکوي، ضایعات ورکوي، وراني ورکوي، زخمی و شهید ورکوي. لیکن د ما هیڅ ګمان نه راځي چې دا یو بم سقوط وکړي. ولې په څه خاطر باندې چې اوس د امنیتي او دفاعي قوتونه خپل ځانونه یې سره منسجم کړي دي او دی اوس یوه روحیه پیدا کړې، خصوصا په شمال کې چې د دې سره دغه خیزشونه یو ځای شوي، یعنی دغه عام خلک ورسره یو ځای شوي دي. دغه هم یوه روحیه ورکړې. خدای وکړي چې په هرات کې هم او په قندهار او په هلمند کې دلته هم قوي شي او د حمایت د امنیتي او دفاعي جنرال صاحب فکر کوئ دغه فشارونه چې ډیر شوي دي د ولسوالۍ د سقوط نه دغه فشارونه پایل شول چې ډیرې ولسوالۍ بدون له جنګ او بدون له مقاومته طالبانو ته پرېښودل شوې، او اوس په ولایتونو باندې په مرکزونو باندې دغه فشارونه دا طبیعي دي؟ دا فشارونه نه طبیعي نه دي. موږ غفلت کړی دی. ګوره ما د وخت وایي چې موږ غفلت کړی دی. ګوره دلته دغه وکیل صاحب د تخار دی، زه په تخار کې بلد یم، تخار ما لیدلی، ښه صحیح مې لیدلی، ښه صحیح بلد یم. وکیل صاحب دا وکیل صاحب چې اوس غږیږي دا هم پېژنم. په تخار کې د ولسوالیګانو ولې سقوط وکولو؟ ولې د والي او قماندان د امنیې رئیس د کشف استخبارات د بېتفاوتو خصوصا اوس مثلا په هرات باندې په انجیل دغه یوه ولسوالي د میدان هوایي نه چې د تهرات دوې ولسوالیګانې دي، چپ راست خواته دغه ته سړک په غاړه باندې بیا ورته پوله دي. دلته د کشف استخبارات چی ویده و؟ د کشف استخبارات ولې د کشف نه کړ چې دومره خلک راځي، ګوره دومره خلک راځي، مسلح راځي، د مهماتو سره راځي،
اخو د یو جاغور سره نه ورځي، نه د دیش نه د څلوېښتو نه د پنځوسو نه د شپېتو مرمۍ سره. دلته د ارتباطات د ملت ارتباطات دغه ضعیفه دي د دولت سره، د امنیتي او دفاعي قوتو سره. دوی وایي چې موږ امنیتي او دفاعي قوتونه حمایه کوو، لکن زه باور نه لرم تر اوسه هم په خاطر د دې نه لرم چې شاید 60% امنیتي او دفاعي قوتونه حمایه کوي، 60%، لکن زیات نه حمایه کوي. ډیره مننه جنرال صاحب. اوس په هر کلی کې تلیفون شته، په هر کلی کې د هر انسان سره تلیفون شته دی. بیرته راګرځم تاسو ته جنرال صاحب، بیرته راګرځم وکیل صاحب، تاسو نظر څه دی؟ جګړو په بېلابېلو ولایتونو کې زور اخیستی دی، مثلا هلمند، هرات، قندهار او تخار ولایتونو کې وسلوال مخالفین څه غواړي؟ خب یک دو نکته را پیش از او خدمتتون عرض بکنم به تایید برخی از گفته‌های جنرال صاحب. ولسوالی ولایت تخار پیش از اینکه در اواخر سقوط کنه وضعیتشان از اول هم خوب نبود و تنها مرکز ولسوالی یا تعمیر قماندانی امنیه و ساختمان‌های اداری دولتی در اختیار نیروهای دولتی بود و اراضی بیشترش در تصرف مخالفین بود. ما در 2 سال گذشته به مسئولین ارشد امنیتی مرکز بارها مراجعه کردیم و توقع داشتیم که اینا به مشکلات امنیتی اونجا رسیدگی بکنن. اهتمامات پیشگیرانه باید اتخاذ میکردن که این قسم یک حادثه بسیار بزرگ که تمام ولسوالی‌ها در ظرف یک هفته سقوط کرد، این حادثه باید اتفاق نمیافتید. اما متاسفانه مسئولین امنیتی خصوصا وزارت دفاع و داخله، مسئولین اسبق البته در 2 سال گذشته به خواستهای ما، به شکایات ما رسیدگی نکردند و پیشنهاداتی که ما هم از طرف مردم و هم از طرف مسئولین امنیتی و دولتی محل بر اینا انتقال داده بودیم و پیشنهادایی که از طرف وکلا خودمان داشتیم اینا را برش رسیدگی نشد. اما در اواخر چون جنگ ابعاد بسیار وسیع پیدا کرد و در سر تا سر کشور وضعیت امنیتی بد شد، او توجهی را که ما در تخار توقع داریم از حکومت مرکزی به او پیمان طبیعی است که رسیدگی نمی‌کنن، هرچند تلاش‌های خود در یک هفته بیشتر کردن. رسیدگی نکوی یا چه زوری نرسیدگی؟ خب جنگ چون وسیع است، در سر تا سر کشور است، حتما امکانات هم محدود است و به او خاطر به تمام نقاط به او شکلی که باید رسیدگی کرده نمیتونن. از جمله در تخار کارهای در یک هفته گذشته انجام شده، اما او چیزی که ما توقع داریم که نیروها دوباره باید بسیج می شدن و حملات تهاجمی را دولت از نقاط مختلف آغاز میکرد و مناطقی از دست رفته را باید به سرعت دوباره بازبسگیری میکرد. هنوز متاسفانه نیروهای دولتی در حالت نیستن. دغه منطقي چې نیول شوی دی په تخار ولایت کې، یوازې تخار نه په اکثریت ولایتونو کې ولسوالۍ سقوط دي او بدون له مقاومته د وسلوال مخالفینو لاس ته لوېدلې دي. کله چې دا بیرته نیول کېږي همدغسې بې مقاومته به ونیول شي؟ خب اول خو ولسوالی تخار در 2-3 ولسوالی اول بدون مقاومت گرفته نشده، جنگ‌های بسیار شدید شد. ما همون وقت با مسئولین مراجعه کردیم که اینجا باید حمایت شود که ولسوالی‌ها اگر 2-3 ولسوالی بسیار مهم و کلیدی داشتیم که او اگر جلوی سقوطش در ابتدا گرفته میشد وضعیت به پیمانه وخیم نمیشد. از جمله جنگ ابتدا در ولسوالی اشکمش تخار شروع شده بود، روزها و هفته‌ها جنگ شد. متاسفانه او حمایت لازم از مرکز ما دریافت نکردیم. بالاخره ولسوالی اشکمش بعد از چندین روز جنگ سقوط کرد. بعد از اون ولسوالی بهارک شاهد جنگ‌های بسیار زیادی بود که در اونجا هم حلقه محاصره بهارک با وجودی که ولسوالی در فاصله شاید 15 کیلومتری مرکز ولایت قرار داره، دولت مرکزی حمایت لازم انجام نداد تا که جلوی سقوط ولسوالی بهارک بگیره. به می ترتیب ولسوالی بنگی هم روزها جنگ شد، در اونجا هم کمک لازم از مرکز به پیمانه وسیع دریافت نشد تا جلوی سقوط گرفته شود. وقتی 2-3 ولسوالی بعد از چند روز مقاومت سقوط کرد، بعد بقیه ولسوالی‌ها بدون جنگ یا با جنگ کمتر خب نور ولایتونو کې بیا بل ډول تعامل مثلا همدغسې بې مقاومته یا حتی په ډېرو ولایتونو نه موږ ریپورټ لرو چې د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب هم ډېر ځایونو کې ولسوالۍ پرېښودل شوي دي. نو د دې تر شا څه وینئ؟ خب این گزارش‌ها در برخی ولایات بوده، از جمله در ولایات مشرقی و ولایات حوزه جنوب.
در ولایت تخار میانجیگری بزرگای محلی به خاطر تسلیم دهی بسیار کم گزارش شده، در یک دو سه نقطه بسیار محدود بوده. اما از یک طرف این سقوط دو سه ولسوالی پس از جنگ‌های طولانی مورال مخالفین بلند برد و مورال نیروهای امنیتی و نیروهای مردمی پایین آمد. اما علت عمده این حادثات اخیر او وجهه بین المللی را که کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده با راه اندازی مذاکرات و توافقات قطر بر طالبان بخشیدن که یک گروه تروریستی را به یک نیروی سیاسی تبدیل کردن و برای او وجهه سیاسی بخشیدن، برای او مورال دادن و با اونا توافقات کردن که بدون هماهنگی قوی با دولت مرکزی افغانستان و با مردم افغانستان نیروهایشان به اساس توافق با طالبان از افغانستان خارج کردن. این خروج نیروهای امریکایی غیر مسئولانه بود، با تبعات و تاثیرات بعدی از این درست محاسبه نکردن و با مردم افغانستان و با دولت افغانستان درست هماهنگی نکردن. اینا همگیشان سبب ازی شد که مخالفین مسلح دولت مورالشان در صحنه جنگ بلند بره و اینا امیدوار شوند که میتونن پس از خروج نیروهای خارجی با زور و با جنگ حکومت یا قدرت به دست بگیرن. یک اعتبار یا یک اعتماد کاذب برشان پیدا شد که اینا حال میتونن که با زور قدرت بگیرن، در حالی که ما مطمئن هستیم که افغانستان امروز افغانستان 20 سال پیش نیست. از راه جنگ گرفتن قدرت و حکومت کردن بالای مردم ممکن نیست و یگانه راه حل تفاهم و رو آوردن به مذاکره و حل مشکلات است. جنبندی که خب شمالي ولایتونو کې چې اوس تازه کم تشویش د داعش په برخه کې را پیدا شوی دی، مثلا اوس په اجتماعي شبکو کې یو انزور لاس په لاس کېږي په کندوز ولایت کې چې کوم د ترافیک او پولیس د چا په واسطه وژل کېږي. البته تشویش د داعش په برخه کې فکر کوي چې شته د په شمالي ولایتونو کې لا تخارون سبتر کندوز و بغران په نور ولایتونو کې. خب هنوز به شکل رسمی داعش اونجا اعلان موجودیت نکرده، اما چند نکته اینجا قابل تأمل است. یکی که مناطق شمال و شمال شرق افغانستان از جمله ولایت تخار و کندوز با جمهوری تاجیکستان سرحد مشترک دارن و از طرف دیگه ما شما اخبار داعش وقتی در سالهای قبلی تعقیب می‌کردیم، یک تعداد از مخالفین سیاسی حکومت‌های آسیای میانه، کسایی که از جمهوری‌های شوروی سابق هستند، اونا در صفوف داعش در سوریه و عراق می‌جنگیدن. حالی که بعد از مداخله روسیه در سوریه داعش در اونجا به اهداف خود نرسید و بیشتر مناطق خود از دست داد، این بیم و این خطر هست که افراد یا اتباع کشورهای آسیای میانه که بر ضد حکومت‌هایشان می‌جنگن و عمدتاً اونا نیروهای افراطی مذهبی و جمهوری‌ها هستند، اونا از این فضای متشنج شمال افغانستان از ضعف حاکمیت دولتی و از نفوذ حکومت طالبان استفاده میکنن و بدون شک کوشش میکنن که ولایات همسرحد با جمهوری‌های آسیای میانه را به حیث پناهگاه استفاده بکنن و از اینجا با جمهوری‌های خودشان اعمال نفوذ بکنن و با اونجا رابطه برقرار. ډیره مننه. بیرته راګرځم تاسو ته جنرال صاحب. اوس چې له افغان ځواکونو سره د امریکا هوایي ملاتړ هم په ځینو ځایونو کې ډیر لږ دی او داسې مسله چې کله مخې ته راځي د سپټمبر نه وروسته بهرني ځواکونه په افغانستان کې نشته، نو د طالبانو دغه پیشرفت ته څه ډول یو فکر کولی شو چې دوام به وکړي؟ دغه امریکا باید شرایط د صلح آماده کړي وای، هم د دولت او هم طالب چې دواړه د میز مذاکره په یو میز باندې د تفاهم او د صلح د خبرو اترو په خاطر باندې کېنولي وای. دغه جنگ موږ د پیروزي خواته د کامیابی خواته نه بیایي، نه د دولت بیایي او نه د طالب. په جنگ صلح نشو راوستلی. ښه به دا وه چې امریکا په پاکستان او په هغه هیوادونه چې په دغه ځای کې په افغانستان کې دخیل دي په دې فشار راوستلی وای او خپل ګټې زیات مد نظر نه وای نیولې، دغه صلح شرایط آماده کړی و دا به ښه کار و. متاسفانه
دی راغلل پس د 20 کالونه ووتل او د جنګ لعنتي د موږ هېواد کې پرېښودل او دا اوس دغه د طالب هم د نظامی قوې نه کار اخلي د دولت هم پلانونه نظامی جوړوي والا د دواړه او دواړه د آینده تاریخ په دواړو قضاوت کوي او آینده نسل ته دواړه ملامت دي دواړه باید د سوري خواته ولاړ شي. جنرال صاحب د نړیوالې ټولنې کم چلند چې له دې موضوع سره ده مثلا اروپایي ټولنې پرون هم یوه اعلامیه ورکړه او هغې کې دا خبره وکړه چې دوی هغه حکومت په افغانستان کې په رسمیت نه مني چې د زور د لارې راشي او که چیرې وایي طالبان هم دغه فکر لري او یا طالبان دغه حکومت ونیسي په زور سره دوی به په رسمیت ونه مني. نړیوالې ټولنې کې روحیات څه وینئ؟ آیا دوی دې نتیجې ته رسیدلی دي چې طالبان حکومت په زور نیسي؟ اتحادیه اروپا نړیواله ټولنه د افغانستان سره دویه سیاست مخکې بیایي. امریکا هم بیایي، اتحادیه اروپا هم بیایي، سیمه ییز هېوادونه هم بیایي. ولې دغه دی چې اعلامیې ورکوي ولې عمل ته نه ځي؟ دغه جنګ په شدت پیدا کوي. ګوره په دغه ولایتو کې د جنګونه چې تر اوسه دوام لري په سلاو حتی په زراو انسانان دلته د بینه تللي دي او دی خو دغه افغانان کوم انسانان دي که نه مسلمانان دي که نه دي دوی ته خو دوی ته خو دوی د اسلام په سترګه او د یوه مسلمان په سترګه او د یوه انسان په سترګه وګوري دلته په ورځ کې په سلاو نفره شهیدان د بینه دي او زخمیان کېږي او دوی تنها اعلامیې خپروي. په اعلامیې خپرولو باندې شی نه کېږي، عمل ته دې ولاړ شي عمل ته. او که دغه دولت او طالب داسې پرېږدي دی خو دې ته خوشحاله دی په دولت وایي چې زه د خپل وخت پوره کمه تو وخته زه ناستم ولکه زه ایسته شم او طالب وایي چې ولکه زه تا پرېږدم دې د دولتداري ته او ولکه زه ورباندې څه وکړم چې ته تا اخره په دې چوکۍ کښېنې. بس جنګ روان دی، ملت به بربادي کونډې یتیمان به موږ ته پاتې کېږي، یو وران هېواد به پاتې کېږي، هستي نیستي به ټوله ځي، وږه او تنده به ټوله موږ ته پاتې کېږي. پس په دې اساس باندې دا مسؤلیت دی د ملل متحد د سوله هېوادو چې باید اقدام وکړي، عمل وکړي، په اعلامیو په گفتار نه کېږي او دا مسؤلیت د هغو اشخاصو یعنی جنرال صاحب له دې اعلامیو داسې نه ښکاري چې نړیواله ټولنه همدې نتیجې ته رسېدلې ده چې جنګ شدید شوی دی او د طالبانو اراده دا ده چې ولایتونه ونیسي. لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وکړه وایي چې تاسو ویلي چې دا ولایتونه فکر نه کوي دا سقوط شي، نو چې کله جګړې د ښارونو منځ ته ورسېږي یا د ښارونو څنډو کې جګړه روانوي په څه اطمینان سره ویلی شو چې دغه ولایتونو ته لکه څنګه چې ولسوالۍ سقوط وکړو سقوط به نه کوي؟ دلته خو د امنیتي او دفاعي قوتونه تقریبا په حدود 2.5 لکه دي یا 2 لکه دي او هسې چې وایي دی هم سوای سرکیره لري، هم سپکه لري، هم هوایي لري. دغه ښارونه به سقوط ونه کوي. د واړه ولایتونه شاید سقوط وکړي لیکن سقوط که وکوي هم دی ساتلی نه شي. دلته بربادي ده، تباهي ده. یو دوم تاسو د پاکستان د صدراعظم خبرې واورېدلې چې هغه وویل چې دلته په پاکستان کې 3.5 میلیون افغانان دي د خواخوږي د طالبانو سره دي، دا حمایت د طالبانو نه کوي. هغه بلکې روښانه مداخله یې وکړه او طالبان هم چې څو دغه خارجي قوتونه د افغانستان وتلي نه وي جنګ به دوام ورکوي، جنګ ته به دوام ورکوي. دلته باید طالب او د دولت دواړه په دې باندې د دواړه داسې نه چې یو دواړه په دې متحقق شي چې موږ په جنګ باندې کامیابي پیروزي ته نشو رسېدلی. ډېره مننه جنرال صاحب، بس جنبندي کوو. په جنګ باندې تاکید کوي. ډېره مننه، وخت پای ته رسېدلی دی. ډاکټر صاحب تاسو حل لاره څه وینئ د جګړو؟ اول خو د جګړو د کنټرول او د جګړو د کنټرول سره هممهاله د جګړې او سولې ته د رسیدو لاره څه وینئ؟ در کوتاه مدت به خاطر جلوگیری از پیشروی بیشتر مخالفین مسلح دولت یگانه راه تقویه و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان است و در جایی که لازم باشه بسیج نیروهای مردمی اما تحت مدیریت ارگانهای امنیتی نه سر به خود.
با این ترتیب جلوی پیشرفت بیشتر مخالفین طبعا گرفته میشه. ما به توانایی‌های نیروهای امنیتیمان باور داریم، هرچند که مشکلاتی پیش آمده، اما مطمئن هستیم که اینا دوباره کنترل اوضاع را به دست میگیرن. اما خب جزئیات جنگ پیش بینی نمیشه. همین قسمی که یک تعداد زیادی ولسوالیا سقوط کرد، ما با جنرال صاحب موافق هستیم که شاید در جریان جنگ یکی دو ولایت هم سقوط بکنه، اما سقوط چند ولایت یا سقوط ولسوالیا به معنای پیروزی مخالفین مسلح دولت به هیچ وجه نیست. در دراز مدت یگانه راه حل برای مشکل 40 ساله افغانستان یک اجماع سیاسی کلان است و پذیرفتن این مسئله که از راه جنگ هیچ کس پیروز نمیشه و همگی باید بیان و بالای ساختار آینده نظام افغانستان و حل مشکلات از طریق مذاکره باید تمرکز بکنن و از خشونت و کشتار بیشتر باید جلوگیری بکنن. هر گروهی که حتی اگر بتونه با استفاده از خشونت قدرت بگیره یا بیشتر قسمت خاک افغانستان بگیره، او محکوم به شکست است و مردم افغانستان به هیڅ وجه او را نمیپذیرند. ډیره مننه. او جنرال صاحب له تاسو نه فقط یوه جمله اورو د حل لارې په توګه، وخت تمام دی. دواړه خواوې باید په دې فکر وکړي چې د سولې خواته ورشي. دغه منازعه چې د دواړو خواوو سره ده، دا د سولې د میز نه باید حل کړه، نه د جنگ. په جنگ کې تباهي ده، بربادي ده او د موږ وطن ورانېږي. ډیره مننه. او د سیمه ییز هېوادونه زه خواهش کوم د ملل متحد د امریکا نه پاکستان نه چې دی هم د خپل اعلامیې ورنکړه، عمل ته راشي او شرایط د سولې آماده. ډیره مننه. د افغانستان د لوی درسیز پخوانی مرستیال جنرال قهرمان عبدالوهاب وردګ او د ولسي جرګې غړی ډاکټر سید اشرف الدین عیني و چې په هېواد کې په وروستیو جګړو را سره غږېدل. بحث همدومره و. تر بیا مو الله مل شه.